خوږو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبري ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د بهرنیو ځواکونو وتل هیواد او نظام ته هیڅ ګواښ نه پېښوي، ځکه چې له 90 سلنه زیات عملیات د افغان ځواکونو له لوري ترسره کیږي. هغه زیاته کړې چې موږ اوس مهال 40 هوایي کمانډو او ځانګړي ځواکونه لرو چې د جمهوریت د ملا تیر ترې جوړ دی. ولسمشر ویلي امریکا او ناټو سره مو دوه اړخیز امنیتي تړون پر خپل ځای دی. د امریکا ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د ناټو عمومي سرمنشي ډاډ راکړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره اوږدمهاله پلانونه هم په نظر کې لري. عمران خان وایي پاکستان د اسلام پر بنسټ جوړ شوی دی، دومره اسلام چې پاکستان کې دی د نړۍ بل هیڅ هیواد کې نشته. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان لاهور ښار کې د تیرې ورځې وسلوالې نښتې په غبرګون کې ویلي دي چې سیاسي مذهبي ډلې ټپلې پاکستان کې له اسلام ناوړه ګټه پورته کوي او تاوتریخوالی یې جوړ کړی دی. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې ویلي دي چې د پاکستان جوړښت د اسلام پر بنسټ شوی دی او دومره مینه او ملاتړ چې اسلام په پاکستان کې لري د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په ځواب کې ویلي دروغجنو تورونو نه وړاندې پر پی ټی ایم څه اغېز کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. په ملک کې د جمهوریت برحاله تحریک یا پی ډي ایم د مشر پر دغه ډول جمهور ضد بیان خفګان کولی شو. پی ټی ایم د دهشتګرۍ مخالف تحریک دی، ترهګر لرونکي ذهنیت به د پی ټی ایم مخالف کوي. بلخ او غور کې هوایي قواو د طالبانو په یوې غونډې باندې بریدونه وکړل. تېره ورځ هوایي ځواکونو د بلخ ولایت په چهاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړه. دغو بریدونو په پایله کې 3 طالبان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. بلخ او غور کې هم د هوایي ځواکونو د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې چې ګڼ شمېر یې وژلي او ټپیان کړي دي. همداراز د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. وسلوال برید سرپل کې د یوې کورنۍ 4 غړو ته مرګ ژوبله اړولې. د سرپل د والي ویاند ویلي چې وړمه شپه یوه وسلوال کس په سرپل ښار کې یوه کورنۍ ته دننه شوی، 2 میرمنې یې په ډزو وژلي او یوه نارینه او یوه میرمن یې ټپیان کړي دي. هغه وویل په وژل شوو کې د سرپل ولایت د هندبال ټیم کپتان 19 کلنه نوریه تابش هم شامله ده. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا ټنډن سره کتلي او پر 2 اړخیزو مسایلو یې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي په کتنه کې هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو له لوري پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره مشورې روانې وساتي. د ملکی هوایي چلن ادارې په یو لیک کې له ناټو غوښتي چې یاد اداره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د هوایي ترافیک د کنټرول ټولو مسؤلیتونو پر غاړه اخیستو ته چمتو ده. یاد ادارې دغه راز له ناټو غوښتي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت دوی ته وسپاري. مک ماسټر ویلي د بایدن پریکړه به ناورین رامنځته کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسټر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړه توګه غلطه پریکړه بللې ده. نوموړي له سی ان ان سره په تازه مرکه کې زیاته کړې چې له افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو په اړه به د ولسمشر بایدن پریکړه یو بشپړ ناورین ته لاره هواره کړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام دغه راز ویلي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یو ځل بیا خپل امارت د افغانستان پر خلکو تحمیل کړي. دغه لوړپوړي پخواني چارواکي ټینګار کړی دی چې د جو بایدن وروستۍ پریکړه به یو ځل بیا دغه هیواد د افغانستان د خلکو لپاره په دوزخ بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې امریکا او ناټو پریکړه کړې ده چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د ولسي جرګې غړي وایي څومره ژر چې امریکایان وځي دومره د هیواد په ګټه ده. د ولسي جرګې غړي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د بشري ناورین سبب شوی او څومره ژر چې له دې ځایه ولاړ شي د هیواد په ګټه ده. د ولسي جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې د امریکایي ځواکونو په راتګ سره نه یوازې دا چې ترهګري ختمه نه شوه بلکې لا ډېره شوه او د نشه یي توکو په قاچاق کې ډېروالی راغی. د وکیلانو په خبره څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي دومره دلته د ناورین او جګړو سبب کیږي. وکیلانو دغه راز وویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري، له همدې امله نور د ناټو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نشته ده.
دوی پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، مذاکرات وکړي، اوربند وکړي او دلته روانه جګړه پای ته ورسوي. د ترکیې په غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو هڅونه روانه ده. د راپورونو له مخې ترکیه، قطر او ملګري ملتونه کوښښ کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي او طالبان دې ته وهڅوي چې د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې په دې تړاو هڅې روانې دي او ځینې پرمختګونه هم رامنځته شوي دي. بلخوا راپورونه هم وایي چې پاکستان په دې لټه کې دی چې طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون ته وهڅوي او په دې اړه یې له یادې ډلې سره خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ترکیې د غونډې په اړه یې هم مخکې ویلي وو. تر هغه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وینو، دوی به د افغانستان په اړه په هیڅ نړیوال کنفرانس کې ګډون ونه کړي. بلخوا راپورونه وایي چې په دوحه کې هم له څو اونیو راهیسې بین الافغاني مذاکرات په ټپه ولاړ دي. ایکسپریس ټریبیون جو بایډن په وروستیو شیبو کې هم پر خپله پریکړه بیا کتنه کولی شي. له پاکستان خپرېدونکې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یوې لیکنه کې ویلي چې که چیرته وضعیت همداسې دوام پیدا کړي او د تاوتریخوالي کچه کمه نه شي، له امکانه لرې نه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به په وروستیو شیبو کې هم پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. لیکنه کې راغلي چې ولسمشر بایډن بالاخره د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره پریکړه کړې ده چې د سپتمبر میاشتې په 11 خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د ورځپاڼې په باور د حیرانۍ خبره خو دا وه چې ټولو فکر کاوه چې بایډن یو پوخ سیاستوال دی او هغه به د خپلو سرتیرو د وتلو لپاره خامخا درانه شرایط وړاندې کړي، خو داسې ونه شول. سږکال په هیواد کې 1730 لوی او کوچنۍ شنې خونې جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروژې په ننګرهار، فراه، جوزجان، بادغیس، هرات، لوګر، کابل، بغلان، پروان او بلخ ولایتونو کې پلي کیږي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډه توغندیز برید شوی. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکایي ځواکونو پر هغه اډه توغندیز برید شوی چې ځینې امریکایي او دغه ځواکونو قراردادیان پکې میشت دي. ویل کېږي چې 15 توغندي پر یاده نظامي اډه لګېدلي خو چاته زیان نه دی غوښتی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو میاشتو او اونیو کې په عراق کې د امریکا پر ګڼو اډو او ډیپلوماټیکو مرکزونو راکټي بریدونه کیږي چې وخت نا وخت مرګ ژوبله هم اړوي. قدرمنو کتونکو دا او د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.